إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. دا میاشم ډیره فضیلت والا میاش دا به دا ورځي ډیر انتهایی فضیلت والا ورځي دي. د نن ورځې نه د حج احکام شروع شو. نن سحر حاجیان مینا ته روان شو او د نن څلور منځونه ماسپښین مازیګر ماښام ماسخوتن او د سبا سار منځ دا به په مینا کې ادا کوي. سبا سار به انشاءالله چې د سار منځ یې وکړلو نو بیا به عرفات ته روانېږي. سبا یوم العرفه ده چې ډېره عظیمه او ډېره ناشنا فضیلت والا ورځ ده. او ورپسې ورځ بیا د غټ اختر ورځ یوم النحر د قربانۍ ورځ ده. او بیا ورپسې درې ورځې ایام التشریق هغه ورځې دي چې په هغې کې وړوکې منځنی او لوی شیطان ویشتلی کېږي او د الله د کبریا او د الله اکبر ناری اوچتېږي او د الله ذکر او د الله رب العالمین بندګانې پکې کېږي. ناشنا خبره دا ده چې ننم خطبه ده د جمعې، سبا خطبه ده د عرفې او بل ورځ خطبه ده د غټ اختر. داسې ناشنا لګاتار دا خطبې وراغې په دې کال باندې. اوس نن د جمعې خطبه ده، سبا د ټول عالم اسلام د عرفې خطبه ده. څومره مسلمانان چې تلي په عرفات میدان کې به سبا خطبه ورکول کېږي او بل ورځ بیا د غټ اختر خطبه ده. او کوم ملکونو کې چې بل سبا له غټ اختر نه کوي او لا بل سبا کوي نو لا پکې بیا په څلورمه ورځ هم خطبې شته دی د غټ اختر. څلور ورځې مسلسل خطبې دي. زما محترم ورونو، فضیلت د دې لسو ورځو تاسو مخکې واورېده چې الله رب العالمین ته پکې اعمال ډیر خوښ دي. دا عمل که هر عمل ته کې او په کومه نیکۍ د لاس برېده وس دې رسېده ناراستی پکې مه کوه. ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي لا تحقرن من المعروف شيئا
ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. خیال کوه مسلمان ګوره یو نیکی مسپکه او وړه ونه ګڼې. لا تحقرن من المعروف شیئا، یو معروف یو نیکی دا مسپکه ونه ګڼې. اگر کته د یو مسلمان رور سره په فراخه مخ باندې او پرون تندی باندې ملاویږي نو دا نیکیم ګوره سپکه ونه ګڼې. نو نیکی خو الله رب العالمین تاسې محبوب ده، خاص کر په دې ورځو کې. او بل دا سبا چې کومه ورځ ده یوم العرفه، نو د دې د روژې فضیلت تېره جمعه موږ بیان کړ. د صحیح مسلم روایت دی، صحیح روایت دی بالکل، او نور محدثین هم ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا د صیام یوم عرفه، دا روژه نیول د یوم العرفه دا د مخکې یو کال او د وروستو یو کال ګناهونه معاف کوي. دا څومره لوی فضیلت دی، د 2 کالو ګناهونه په الله رب العالمین معاف کوي. انتهایی ناشنا د الله رب العالمین رحمت په جوش کې راغلی په دې ورځ باندې. او دغه رنګه دا ورځ دا په غفلت کې مه تېروه. دا ورځ تا نه چېرته په چکرو کې ضایع نشي، دا ورځ تا نه چېرته په ګپ شپ کې ضایع نشي. د سار نه بالکل د شپې نه به ریړي، د نن شپې نه چې بېګاله زما د شپې قیام دی الله ته ودرېدل دي. ځکه یوم العرفه دا دی شروع کېږي سبا ده. نن چې څنګه انور پرېوته بس د عرفې شپه سټارټ شوله، او چې شپه څنګه ختمه شوه د عرفې ورځ ورپسې شروع شوله. چې دا شپه یې هم قیمتي ده او دا ورځ یې هم قیمتي ده ډېره زیاته، چې په دې کې موږ نه کم غفلت ونه شي. د شپې الله رب العالمین څه ناڅه قیام بنده ته ور نصیب کړي، هغه وکړي او بیا پېشمنې وکړي په دې نیت باندې چې زه به د عرفې دا روژه نیسم. او په دې ورځ باندې الله رب العالمین ته ډېره زاري وکړي، دعاګانې او جړاګانې الله رب العالمین ته وکړي، خپل حاجتونه ورته پیش. او لوی حاجت هغه زموږ ګناه معاف کېدل، چې موږ ټول ګناهګاران یو، چې الله رب العالمین موږ په هغه کسانو کې داخل کړي چې په دې ورځ د عرفې په ورځ باندې څومره خلک چې د اور د جهنم نه ازادېږي نو دومره په بله ورځ باندې نه ازادېږي. دا انتهایي ناشنا ورځ ده. د الله رب العالمین رحمت هغه په جوش کې راغلی. زما محترم ورونو، نو دې ورځ په باره کې غفلت نه دی پکار. یو ګوره دا داسې ورځ ده چې دا کمې 4 میاشتې دي د حرمت، 4 میاشتې د حرمت دي. دې نه مخکې ذوالقعده، اوس دا ذوالحجه ده، ورپسې محرم. دا 3 خو لګاتار دي، او بل بسې دې له الله حرمت او ډېر عزت ورکړی دی. او بله د رجب ده. نو یو خو دا ورځ په هغه میاشتو کې ده چې کومې میاشتې دي څه دي د حرمت میاشتې دي. بل دا ورځ په هغه میاشتو کې ده چې هغه میاشتې د حج میاشتې دي، په هغې کې دا ورځ ده. بل دا ورځ په هغه 10 ورځو کې ده چې په هغې کې عمل الله رب العالمین ته ډېر افضل او محبوب دی. هر لحاظ سره دا ورځ ډېر اوچته ده. بل دا ورځ هغه ورځ ده چې الله رب العالمین ټولو ملائکو ته فخر سره وایي وګورئ زما دې بندګانو ته که نه زما عبادت زما بندگی کوي، لګی دی جړاګانې کوي، ذکر کوي. زما عرفات میدان کې کوم خلک را غونډ شوي دي هغوی هم الله ته جړا کوي، او کوم چې دا نور ټوله دنیا کې دي هغوی روژه نیولي الله رب العالمین ته عبادت او بندګۍ کې مشغولي. هغه ورځ چې په دې ورځ باندې د جهنم نه ازادي مؤمنانو بندګانو ته میلاویږي، او هغه ورځ د ناشنا چې په دې کې زمونږ دین کامل شوی دی، زمونږ د دین د تکمیل ورځ ده. ځکه دغه آیت چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دا اعلان چې کېدلو په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې دا آیت نازلېده چې نن ورځ ما ستاسو دپاره ستاسو دین مکمل کړو. اے نبی د امت ته دې زیری ورکه، خوشخبری ورته بیانه کا چې دین کامل شلو، دین سر ته ورسېده، د دین احکام. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې ولاړ دی او د خپلې اوښې قصوا د پاسه ناست دی، او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیت نازلیږي او بیا یې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته بیانوي. نو دا زمونږ د دین د تکمیل ورځ هم ده. الله رب العالمین د دې زیری دپاره دا یوم العرفه
منتخب کړی وه چې د عرفې ورځ به او زه به خپل نبی باندې دا آیت نازلوم چې دین څه شو؟ دین کامل شو. نو د تکمیل د دین او د دې تکمیل د دین د زیری ورځ د زما محترم ورونه ډېر ناشنا ورځ ده او ډېر عجیب فضیلتونه دي په دې کې. او دغه رنګه وی اعظم الدعاء دعاء یوم العرفه، عظیمه دعا چې انسان غواړي هغه دعا د یوم العرفه ده. او په یوم العرفه باندې بهترین ذکر هغه دا دی چې بنده دا ذکر ډیر وکړي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا زمون ټول ورځ د الله رب العالمین په ذکر کې تیر شي. الله رب العالمین دا چانس موږ لرا کړی په ټول کال کې یو ورځ ده، الکه څنګه چې په رمضان کې په ټول کال کې یو شپه د ليله القدر راځي، داسې دا یو ورځ د ډیره ناشنا چې الله رب العالمین زموږ ستاسو لپاره منتخب کړی ده. نو په دې باب کې غفلت نه دی پکار، بل یوم العرفه دا هغه ورځ ده چې د حج رکن اکبر دی. حج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحج عرفه، حج خو عرفې ته وایي، حج خو دې ته وایي چې د عرفات ته لاړ شي اول ته وقوف وکړي. د حج اصل عظیم رکن دا دی چې په عرفات کې به وقوف کې د عرفات په میدان کې اول ته باقاعده خطبه لوستل کېږي او تر د نور د غروب پورې څومره چې حاجیان تللي دي ټول حجاج کرام هغه انتظار کوي تر د نور د غروب پورې په دغه میدان کې هغوی ایساري. دا ډېره ناشنا د فضیلت والا ورځ ده او دغه رنګه دا هغه ورځ ده چې د دې په باره کې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قول هغه دا دی، عمل هم دا دی او قولم چې دا تکبیرات به د دې ورځې نه شروع کېږي. لکه دا قول احناف علماو هم اختیار کړی دی او بعضې نور علماو چې تکبیرات به اصل کې وایي د نن ورځې نه شروع کېږي د هغه یوم العرفې نه، لکه سبا یوم العرفه ده. د یوم العرفه باندې هغوی دا تکبیرات به شروع شي د فجر د مانځه نه او بیا چې کله ایام التشریقي په ایام التشریقي چې کومه درېیمه ورځ د 14مه ورځ د ذوالحجې د هغې تر مازدیګره پورې به دا قول د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. او دویم قول چې کوم تاسو ته ما تېره جمعه ویلی هغه قول د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما د هغه عمل دی او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه او د بعضې نورو صحابو هغه دا ده چې څنګه ذوالحجه داخله شو دا میاشت بس د ابتدا نه تکبیرات دا ټول تکبیرونه ورځي دي او غیبم بازارونو ته براوته تکبیرونه به ویل او بازار والاو به مسره تکبیرات ویل او دا تکبیرات په زور زور باندې ویل پکار دي. یوازې دا نه چې بس صرف دا سلام وګرځي او بس د مانځنه باندې مونږ وایو. هغه ډیر خلک چې مونږ ګورو نه وایي بې شوقه شانتی. دا بې شوقه انسان چې دی دا د الله نه خوښ، دا په نیکۍ کې بې شوقه. لکه د الله باندې عبادت دی، د الله بندګي د دنیا دپاره څونه د مرۍ اوچته کې اوازونه کې چغې ویې لګې د دنیا دپاره څونه تیز تیزې خبرې کې او د الله رب العالمین ذکر دی وخت کې سنت لري دا په زوره وکړه او دی وخت کې ستا د مرۍ نه اواز نه راوځي. ډېر کله ته زه دې ملګرو ته دا خبره هم کوم، ما څو ځل دا خبره بیانه کړله چې د کله کله د بعضې انسان دا سنت عمل نه دی دا داسې عادت شانته ته جوړ کړي او بیا د عادت نه بعد پکې ناراستی راشي. لکه زمونږ ډېر ملګري زه خپله وینم په صف کې ورسره ولاړ یم دا بعضې مشران دې نه خفه کېږي کې مشران کسان امین نه وایي صحیح طریقه باندې په زور یې بلکل نه وایي. هلکه څوک دنه سټ وایي نو چېرته احناف په جومات کې ولاړ خو بیا خو یې نشي ویلی نو دلته خو په دې سنت ته عمل کولی شو بیا دې هم د خولې نه اواز نه راوځي خوله کې دې ګونګړي اچولي دي که ژبه دې ګونګه شوې ده ښه په جذبه باندې وایه که نه آمین په ښایسته اواز ووایه که نه رب العالمین ته زاری ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آمین صحابه او شاته صفونو کې اورېدلی دی. زمونږ خلک بیا د سستي پکې راشي ته وایسې اوده ګینې وایي یا اوده شوی دی یا ګینې ژبه کار نه کوي ده دې سنتو څه ګپ مه لګوئ، دې سنتو کې مه بې شوقه کېږئ، سنتو باندې عمل په شوق سره کوئ. دا بعضې کسان مونږ ګورو دا پکې هسې جمله معترضه منځ کې راغله د فایدې دپاره دې سنتو سره لوبې شانته کوي. رفع الیدین به کوي داسې دي دا رفع الیدین داسې شي دا څه ګپ لګې سب داسې یو من پیټه دی چې هغه اوچتې ګاډي راکاږي پیټې اوچتې بل کار د دنیا لپاره که ته اوس چا وویلې په دې ګرمۍ کې منډې ویې لګې خولې دنه رواني ولې چې پیسې پکې میلاوېږي لوټ پکې میلاوېږي. دا د نبي علیه السلام سنت دي ښه مزېدار دا ګوتې داسې برابرې کا او دا
دا ورغوي دي قبلې ته مخامخ کوم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد او دا رنګه چې رکوع لذي الله اکبر لا سيوجد تشي شو دا چل وکي لګي لکه ځان نه چاسي دا نعوذ بالله سره ځان نه مچن شړي دا شي کې ته تاسو په سنت پورې استغفاف کې د سنت سپکاوي کې ته بعض خلکو ته به مسله بیان کی دا خپل ختول په صف کې دا سنت طریقه ده دا قچه ګوته به رسي معمولی غوندې لګولي ته به ګنې دی ګوته اپریشن کړه کده سلک زور دی ورک ګوته ماتيږي یا زخم کولاويږي مراد الله باندې سمې دا پنځه مخامخ کدي قبله ته خسته د خپل لګوا دا څه ګپ دی جوړ کړی دی ندی سنتو کې دا دغه نه د پکار دا سستی نه د پکار بی شوقی نه د پکار غرض مې دا د تکبیرات په شوق ویل پکار دي چې د ټول مسجد نه چغي اوچتي شي اوازونه اوچت شي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد زور باندې سره دا ذکر وکي عام اوقاتو کې په زور باندې کور کې دریا چې په کور کې شروع کا دکان کې دریا چې دکان کې شروع کا دا ویل پکار دي دا اذکار دا تکبیرات او غورزي چې څنګه ذل حجه داخله شو نو بعض صحابه به ابتداء شروع کړل تر د هغه ایام التشریق تر صلاه العصر پوری دا به ویل دا تکبیرات به ویل نو دا هغه بهترینی او هغه انتهایی هغه عظیم ورزي دي تکبیرات دغه صيغه خطا ست یاد دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد او بعضی نوری صيغه په حدیثو کې راغلي دي چې هغه دا چې الله اکبر کبیرا په هر الفاظ باندې چې توي خو تکبیرات ویل وکاري کدا دل درځي او کاغبل دل درځي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې باندې د قشانت عمل کړی دي تکبیرات دا په شوق باندې کول وکاري او بل دا زما محترم ورونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دوه اختر په باره کې یو عجیب زیره را کړی دی چې دا الله مونږ له تحفه را کړی د تحفه مخکې د مدینه د هجرت نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لا مدینه ته نو تله نو دی مدینه والو به یو دوه ورځې لوبي کولې لکه د خوشحالي یو دوه ورځې وي د جشن یو دوه ورځې مقرر کړی د جاهلیت د زمانه نه او دا اصل کې د فارس والاو چې کافر او آتش پرست د اور عبادت کوونکي دا د غوی د طرف نه دا اخترونه او دا دوا د جاهلیت اخترونه یو ته یوم المهرجان ویلا او بل ته یوم النیروز ویلا نوروز چې وته وای نوروز اختر د کفار او اختر د مسلمانانو اختر نه دی او دا لاسکه اوس په کې لا بعضی مسلمانانو نوروز مناوي نوروز منا نوی ورځ الکه ار ورځ نوی ورځ نه نوی ورځ د سبا بیا نوی ورځ د بل ورځ بیا نوی ورځ نوروز منایا جاتا ہے ہر روز منایا جاتا ہے نوروز ہر ورځ نوروزی نوی ورځ نه دا کافر او اختر دی نوروز مهرجان دا بادی مدینی والاو دو ورځې لوبي کولی انس رضی الله تعالی عنه خود مدینی دی کنه د نبی علیہ السلام لس کال خادم پاتې شوی دی هغه فرمای وی قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة تشريف راوړ هجرت چې کلو کو مدینه ته راغو ولهم يومان يلعبون فيهما او د مدینه والو د پاره یو دوه ورځې پای کې به لوبي کولی خوشاله نه به کولی د جاهلیت اخترونه مناول دوه ورځې مقرر کړي فقال د الله نبی ته پوښتنه دار څورز دی وجي په دې دوه ورځو باندې دا موسم معتدل وي نډیره ګرمي نډیره یخني لکه د بهار کې بعض خلک وسم د کافرونو چې متاثر دا جشن بهارا مناوي کنه جشن بهارا د بهار جشن چې بهار دی د پر جشن دا جشنونه اسلام کې نشته کفارو نه پاتې دي به داخله کې نقل کې لګیاري د کافر په اختر او خوشحالي کې به شرکت نه کې دا حرام ده بعض علماء په دې کې سخت فتوا کړې ده تر دې پورې چې دا ویلي دي انسان نه ایمان لاړلو ځکه ته چې د کافر د اختر په ورځ خوشحالي کې نعوذ بالله د عیسایانو اختر دی د هندوانو اختر دی دیوالی یا ایسټر یا بل دې معنا خدا نعوذ بالله چې طاقت مبارک نشه د استا اختر معنا دا رستا د دین ډیر خدین دی نعوذ بالله دا خدای د کفر صفت وکړلو دا خدای په کفر باندې نورم کلک کړلو نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم چرتا يهودي په گاوند کیو په هغه زمانہ کې نور مشرکان او کافرمو خدای الله نبی یو کافر ته او نه صحابو کوم کافر ته دا غید اختر
چرته مبارکباد نه دی ورکړی زموږ خپل اخترونه شته کنه موږ ولې د بل نقل کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما یقینا الله تبارک وتعالى تاسو ته دغه دوو د جاهلیت د اخترونو په بدل کې نوري غوره دوه ورځې درکړي بهتري دوه ورځې درکړي ولی بهتري دي ځکه الله مقرر کړي ولی بهتري دي ځکه زموږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي هغه انتخاب چې ما او تاسو کو دا ډیر بهتري او هغه انتخاب چې الله او رسول کوي هغه ډیر بهتري انتخاب د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم بهتر دی نو موږ الله تبارک وتعالى دا دوه خوشالۍ نه راکړي او د دې زیری را تخپل نبی راکړي صلی الله علیه وسلم فرمای یوم الاضحى و یوم الفطر یو د غټ اختر ورځ ده او بل د وړوکي اختر ورځ ده دا دوه ورځې الله رب العالمین موږ لرا کړی او صحابه منع کړو چې آینده د پاره د جاهلیت او د کفارو دغه اخترونه چې نوروز دی یا مهرجان دی دا به نه مناوه دا ختم د جاهلیت ټولې طور طریقې د الله نبی صلی الله علیه وسلم دفن کړلې بس الله رب العالمین چې کوم دین موږ لرا لېږلی دی دا به زموږ نه قبلیږي ان الدین عند الله الاسلام بېشکه هغه دین چې الله خوښ کړی دی والله موږ نه قبلی هغه اسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله رب العالمين فرمای کچا د اسلام نه غیر بل دین هغه ولټولو د بل دین تابعداري کوي دا ته الله رب العالمین قبلیم نه خود قبلولو نه قبلولو سره د پاسه عذابم دی وهو في الآخرة من الخاسرين دا انسان به الله د آخرت په ورځ ذلیل کی او عذاب بول ورکوي چې ولې د اسلام پورا نو ما د کامل دین نور علی گله چې تلا په نور دینونو پسې منډي والی او د نور کفارو پیخې دي کولی کله د يهودو پیخې کله د نصاراو پیخې او کله د هندوانو پیخې دا پیخې چې دي کولی ما خپل کامل دین را لګلو تا خو دا دین د منلو دعوه کړې و تا خو په جبه کلمه ویلې و ولې د تابعداري نه کوله نو تش الفاظ ویل نه دي بلکې د دې دین تابعداري کول زما محترم ورونو د دې به زموږ ستاسو نه تپوس کېږي نو دا بهترینې دوه ورځې الله رب العالمین موږ لرا کړي په دې کې دا یوم العرفه نه بعد چې کومه ورځ ده غټ اختر ورځ چې ورته موږ وایو یوم النحر ورته وایي نحر قربانۍ ته وایي نحر اصل کې دی چې هغه اوښ لا په مرۍ کې هغه خنجر یا چاړه ورمنډي دي ته نحر وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په قربانی کې وخان هغه ذبح کړی دي واغانی ذبح کړی دي خپل بیبیانو طرف نه په حج حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام خپل بیبیان له دای غوخه ورولېګله وای دا ستاسو طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم قربانی کړی ده دیو جن کوم انسان چې راولېږي او د چاره طرف نه قربانی کوي نو ضروری نه چې خبر کی ځکه نبی علیہ السلام دلته بیبیان خبر کړی لا نه وي رستو ته پته ولېږي چې دا غي د پاره کوم غوازب حشو او غوخه وتراغه نو خلکو ته ویلي چې دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره قربانی کړی ده دغه رنګه زما محترم ورونو د یوم النحر چې دا کوم ورځ ده د قربانی دا ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دي کې فرمایلی دي چې ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر یقینا عظیمه ورځ د الله رب العالمین په نسبانه عظیمه ورځ څنګه دا دومره عظیمه ورځ ته وګوره دا څومره مسلمانان دي په اربونو مسلمانان دي او دا مسلمانان راولېږي او په دې کې چې الله رب العالمین چاله وس ورکړی دا ټول د الله رب العالمین په نوم باندې قرباني کوي دا ساروی ذبح کوي لګي او په الله د تکبیر نوم په وچ بسم الله والله اکبر اللهم تقبل مني ومن اهل بيتي یا الله دا زمانه قبول کړه قربانی زمانه کور ولا طرف نه قبول کړه بسم الله والله اکبر ناری د الله رب العالمین کبریا دا ډیره عظیمه ورځ دا ډیره ناشنا ورځ او څومره فائدې دي په دې کې په دې قربانۍ کې څومره ناشنا حکمتونه دي هغه مسلمانان چې ډیر غریبانان دي او وسې نه کېږي د غوښې د اخیستلو بې وسه خلک دي یتیمانان دي کونډې رنډې دي هغوی له په ګاونډ کې چې قرباني شوي او خپلوانو یې قرباني کړي هغوی کره غوښې ولېږي دې وجې نه دا یاد ساتئ دا قرباني چې تاسو کوئ ستاسو به لویه د قربانۍ د قبلېدو نښه دی چې دا به صرف د الله دپاره کوئ یو ځکه الله قرآن کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
انچر الله رب العالمین تا نستاسو د سارو وخی ور رسیږي او نو ورته د دې وینه ور رسیږي وخی ماوتا خرو وینه پزمکو مېږي الله به دا اجر موږ له پس باندې راکړي. الله رب العالمین سورۃ حج 37 آیت کې فرمایي و دیرش آیت کې ولکن یناله التقوى منکم ستا په زړه کې چې کومه تقوا ده د الله رب العالمین د حکم د پوره کېدو جذبه ده د سنت ابراهیمی د دې پوره کېدو کومه جذبه ده او د دې عمل سر ته د رسولو کومه جذبه ده د الله رب العالمین په نوم چې ته کومه د قرباني کې د رب د رضا دپاره دغې ته تقوا وایي او الله وایي دا تقوا ما ته رارسېږي. نو قرباني به د تقوا په بنیاد باندې کې قرباني به په دې بنیاد باندې نه کې چې نمایش چا سره سیالي خلکو ته ځان ښودنه لکون روپۍ به ولګي او بیا به ضایع شي والعیاذ بالله اجر به میلاو نه شي بلکې عذاب به شي. او یو انسان به شل میخې به راولي حلالې بیکي خو که ریا وه الله یې ترې نه قبلوي بلکې عذاب ځکه د الله دپاره ونه شوه که نه مخلوق ته ځان ښودل. یو کس به د خپل وس مطابق به یو چیلی به اخستی ابه ذبحه کي په دې زړه کې به یو جذبه وي چې دا زما د الله رب العالمین حکم دی زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده او هغه د ابراهیم علیه السلام د هغه عظیمې قربانۍ په بدل کې الله دا قرباني مقرر کړې ده چې سورې صافات کې الله رب العالمین هغه واقعه را نقل کوي. ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر دی د پیغمبر خوب ده وحی ده او د الله رب العالمین د طرف نه دا یو امر او حکم وي. ابراهیم علیه السلام خوب ویني او د خوب نه بعد خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته وایي چې بالکل ځوان دی ښه تکړه دی چې دې وخت کې د پلار د زوی نه دا تمئ چې دا به زما دپاره ملاتړي زما به مټي زما به خدمت کوي زما دپاره به منډه ترړوي. په دغه وخت کې په الله رب العالمین ناشنا امتحان راوسته. ابراهیم علیه السلام ناشنا امتحان نه راغلی عجیب امتحانونه قرآن کریم کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړ پای کې یو ناشنا امتحان ده چې دا په کائنات کې بل په اچا نه دی راغلی دا امتحان. انی ارى یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای زما بچوړیا ډیره مینه و دی بچی سره الله رب العالمین ورله په بوډاوالي کې ورکړی. ابراهیم علیه السلام بوډاو او الله ولا دا ورک په داسې وخت کې چې انسان ته بچی میلاو شي او نارینه اولاد څومره مینه یې ورسره ته په خپله اندازه لګوه چې په ځوانۍ کې د بچي نه او په آخري عمر کې د الله درکړي نارینه اولاد او بیا هغه راځوان شي او دې وخت کې سبحان الله خوب یې ولیده چې اسماعیل علیه السلام باندې چاړه را لګي د ابراهیم علیه السلام سره چاړه د اسماعیل علیه السلام ذبحه کړه. وایي بچیا خوب مې ولیده خوب کې زه وینم زه تا ذبحه کوم ستا څه خیال دی څنګه چل دی حکم پوره کېدو ته تیاری مطلب دا نو کدی وای چې نه بیا به عمل نکوم د زوی جذبه معلومه ولا چې دا زما زوی د الله رب العالمین دی حکم ته څومره غاړه لګی اغم د چا زویونو الله اکبر د ابراهیم علیه السلام بچو د ابراهیم علیه السلام په کور کې تربیت شوی د مور بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها په غیږ کې تربیت شوی د قربانو او د مشقتونو او د امتحانونو او د مجاهدو عادت انسانو هغه ورته وي پلاره لیټوالی ونشي په دې حکم کې تاخیر ونشي چرته ناوخته نشي را باندې یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا جانا دا کار زر وکا چاړه را واخله او زه درته سملم زر مې ذبحه کا چرته الله خفه نشي زما د خولې نه به اوف نه وځي ان شاء الله ته به ما وګوري چې زه څومره صبرناک یم ته به اوس ای بابا زما صبر ویني چې د الله حکم دی او زه دې پکې لیټوالی کوم. سبحان الله اسمان دا منظر مو لیده ملائکو دا منظر لیدلو الله اکبر. او ابراهیم علیه السلام زوی د ځان سره روان کو او مینا دغه ځای کې چې دا اوس پکې قربانۍ نه کې حاجیان دغه مینا طرف ته روان کړلو او بیا یې سملولو فلما اسلما وتله للجبین. قرآن کریم کې الله رب العالمین دا واقع را نقل کوي سورې صافات کې چې کله دا پلار او زوی دواړه زما حکم پوره کولو ته مکمل طور سره تیار شو او دا خپل بچی په اړخ سملو لکه څنګه چې سړی څاروی په اړخ باندې را سملوي. ابراهیم علیه السلام څنګه چاړه را لګول شروع کول جبریل علیه السلام را نازل شو
د الله رب العالمین رحمت په جوش کې راغی او आवाज ورته د الله رب العالمین دی طرف نه وشو چې بس قد صدقت الرؤيا یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا اے ابراهیم بالکل د خپل خوب رښتونه بالکل تاسو پلار او زوی دواړه زما حکم 100% سر تر رسون کیه او بیا الله رب العالمین داغي په بدل کې کبه قربانی راوړل او فدیناه بذبح عظیم الله رب العالمین فرمای د دې په بدل کې علما فدیه ورکړه یو ډیر لوی ذبحه چې یو ګډ الله رب العالمین تراولې غلو و دې په زیاده ذبحه کا بزاته نه قبول شو د هغه وخت دا قربانی را روانه ده نو ته دې ته سوچ کوه چې دا په کومه جذبه کول پکار دي دې کې سریاکاری پکار ده دې کې سنمایش پکار ده دې کې ځان خودنه دې کې خلکو ته نمبر جوړول د خلکو په مخ کې نه هغه لوی قربانی را یادوا هغه لوی جذبه د پلار او د زوی را یادوا علیهم الصلاة والسلام کچرته الله رب العالمین دا حکم هم دسی برقرار ساتلې او کال په کال لاسکه کراته ویل چې لسم کال پستی خو خیر دی لس کال بعد به یو زوی لاله کم چې پکې مشری دا پکې رانی سي چا په دې باندې عمل کړو ټول به شرمېدلی وي موږ خلکو به دا دین نه منلې تختیدلی به د اسلام خو الله رب العالمین دا غي په بدل کې دغه قربانی مونږ ته مشروع وګرځول نو دا یو کلی عبادت دي کې تقوا دي کې په دې سره کې اخلاص او صرف د الله رب العالمین د پاره د خپل زړه کې جذبه جوړول دا پکار دي کما ایتونه چې ما ورستای کما الله رب العالمین فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اے زما نبی هو يدي خپل امت ته قل وتوایا ان صلاتي يقينا زما منس ونسكي او زما قرباني ومحياي او زما زندگی ومماتي او زما مرګ لله رب العالمین دا ټول د الله رب العالمین د پاره که زمون منځ دی د الله د پاره که زمون قربانی ده د الله د پاره زمون ژوند دی ناسته ولاړه د زندګۍ ټول امور د الله د پاره مونږ د خپل اختیار نه یو چې مونږ خپل اختیارونه چلو په خپل خوخه به ژوند تیرو نه الله رب العالمین یو کامل دین مونږ ته را لېږلی د هغې مطابق به زندګي تیروي او بل زمون مرګ الله رب العالمین دې موږ ته دا مرګم په دې اسلام او په دې دین باندې راوړي چې زمونږ نه زمونږ رب راځي مرګ خو موږ ټول سره تړلی شوی دین او خلاصې نشته دی خو دا مرګ په داسې حال کې راشي چې الله رب العالمین زمونږ نه رضا او خوشحاله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د جابر رضی الله تعالی عنه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ولا تذبحوا الا مسنه تاسو مذبح کوي مگر مسنه ساروي ذبح کوي عمر منتو خودلو او د ساروي هغه نخي منتو خودلې چې د دې مطابق به ساروي ذبح کوي تاسو مذبح کوي مگر مسنه ستوي مسنه هغه ته وي چې په غاخو باندې دوی د پيو غاخونه وګرځي او نور دوه غاخونه راوخیږي خلک پیژني وي په غاخو باندې چې دوی بعض خلک دا ټلیفون دی ورځ کې ډیر زیات راځي دا مسالې ډیر زیات راځي روزانه دا ټلیفون نه روان یره مولوی صاحب څخه دی ډیر مزیدار دی ډیر غټ دی او دې سړی سره دی او دا سړی وای چې 2 کال پورا دی خو غاخونه نه دی ورځول او په غاخو دوه نه دی نسو نو یې دی کنه کډیر خسته دی او کډیر غټ دی کو مونږ ته د الله نه مسنی صحیح معنا دا چې په غاخو بدوي دا شرط لګولې دا یو سروي خو نه دی وګرځي دې منډه کې بلم ملاويږي دنیا سروي بل دا چې اکثر په دې خلکو کې دروغ مي اسی دروغ وي 2 کال پورا دی دا ټول دا خلک دا سوداګرانی بس سودا خرڅي ته د سوالارو چې تاول ورځ شمارل چاو د 2 کال دی پورا دی مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم نه خود له آسان کار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبحوا الا مسنه چې بغا خود وای پاغي باندې قرباني کده دینه چې غاخونه نه ورزولې د پيو په دی باندې مکوي او بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان يعصر یا الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن مگر دا کچرته دا مسنه در تګران شي مسنه ساروي نشي پیدا کوله په غویانو او دا څنګه په چيلو غیرو کې وخانو کې نبی تاسو جزعه په ګډانو کې به جزعه ذبح کوي ګډانو کې جزعه چې دا اکثر علما وي هغه ګډ پاغي قرباني کې چې یو کال وي اکثر علما دا راي اگر چې بعض علما په کې دا ویلي چې 6 میاشتو نواله تر 10 میاشتو پوري دومره اندازه کې چې خو چې صحت برابرۍ
نو دی باندې قرباني کېږي. د دې حدیث په بنا باندې بعض علما را لګېدلي دي او هغوی دا ویلي دي چې یاره دا دینه حدیث نه دا معلومیږي چې په ګډ باندې قرباني نه کېږي، چې کله غویان چیلی او خان دا تا ته مسنه په غاښو دوه میلاویږي نو بیا به ګډان نه حلاله، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تذبحوا الا مسنه، ذبح به نه کوې مګر په مسنه باندې به یې کوې، په هغه څاروي باندې چې په غاښو به دوی چې کوم په چیلو کې دي او په غویانو کې او په اوښانو کې دي، که دا نو او ګران شو د دې موندل نو بیا یې ګډان ویلي دي، او چې دغه وي نو یې ګډان حلالول نه دي پکار. نو بعضو علماو دا دی حدیث په بنا باندې دا رائے قائمه کړې ده. دویم قول دا دی او دا صحیح دی چې نه د دې حدیث مطلب دا نه دی، دی حدیث کې صرف د استحباب او د افضلیت خبره ده. افضل دا ده چې ته مسنه څاروی ذبح کړې، افضل دا ده د الله نبی فرمایي چې غویانی یا اوښاني او یا چیلی او پای کې مسنه په غاښو دوی، او که چېرته دا نه نو په ګډانو بالکل کېږي. که دغه څاروي وي هم که غویان او اوښان ویم هم په ګډ باندې قرباني کېږي، ځکه د الله نبي صلی الله علیه وسلم په خپله دوه ګډان ذبح کړي دي. نو دغه دویم قول د علماو صحیح دی چې نه دا کېږي بالکل په ګډانو باندې. ګډان د عمر برابر مطابق دي، یو کال پورې برابر دي یا د دې نه کم دي، خو صحت برابر دی، نو په دې باندې قرباني کېږي. ولې یو دلیل ورله هغه حدیث ویلی د بخاري روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث د عقبه ابن عامر دی رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څاروي تقسیمول. قسم النبي صلی الله علیه وسلم بین اصحابه ضحایا، رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو منځ کې قربانیانې تقسیمولې، ملګرو له قربانیانې ورکولې، او په دې دوران کې فصارت لعقبه جزعه، د عقبه لپاره صرف یو ګډ پاتې شو، دغه جزعه پاتې شو. نو ما ورته ویلې یا رسول الله صارت لي جزعه، ما له به صرف ګډ پاتې شو، غټ غټ څاروي خو نور ملګرو واخست. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل ضحي بها، په دې قرباني وکړه کنه، په دې کې څه مسله ده، په دې اوستا قرباني کیږي. یو دا حدیث د امام بخاری رحمت الله علیه راوړی په خپل الجامع الصحیح. بل روایت چې هغه ابو داود ابن ماجه او نور محدثین راوړی دی، هغه کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، یقینا جذع معنی ګډ چې دی چې یو کال پوری دام پوره دی او کافی دی، لکه څنګه چې هغه دوه غاښې کافي کېږي په قربانۍ کې، څنګه چې په غاښو باندې دوه څاروي د څاروي چې په غاښو دوی څنګه چې هغه کافي کېږي، دغه شان ته د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ګډ هم کافي کېږي او په دې باندې تاسو قرباني کولی شئ. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عیبونه ذکر کړي، که په هغې کې یو عیب په څاروي کې وي نو دا ما اخله، خپلې پیسې مه بربادوه، دا عبادت دی، دې کې زما او ستا خوښې ته دغه نشته دی، اعتبار نشته دی، بلکې دا د الله بندگی ده. لہذا هغه عیبونو ته وګوره کوم چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي، که چېرته هغه عیبونه پکې ځان ته وساتي. دنیا ډکه ده، بل ځای کې به والي، بل څاروی به والي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي قام فينا رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په منځ کې ودرېدلو او موږ ته تقریر شروع کړلو. د قربانۍ ورځې را لنډې وې نو موږ ته تقریر کوو. دیو جن علما د دې حدیث په بنا وایي چې کله د قربانۍ ورځې را لنډې شي د خطیب ذمواري دا ده څوک چې خطبه ورکوي دا به خپلو عوامو او مقتدیانو ته د قربانۍ مسایل بیانوي. چاته چې یاد دي هغه ته خو یاد دي، خو ډېر به داسې چې ته به یاد نه یا به چاته یاد وي خو هغې نه به دا خبرې هېرې شوي را تازه به شي. دا خبره تنبیه ورکول پکار دي، کومه موقع چې را روانه د هغې مطابق په هغه موضوع خبرې پکار دي. بې موقع بې محله تقریر دا خوند هم نه کوي چې موقع د یو څیز یو ته پکې بله موضوع بیانوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېده او ویې فرمایل اربع لا تجوز فی الضحایا، اربع څلور قسمه څاروي دي چې دا ګوره په قربانۍ کې جایز نه دي. اوس که په دې ته هسې عامه صدقه کې که نه عام ورځو کې ټیک ده صدقه خو پې کېږي، خو یو قرباني ده چې کومه موږ په غټ اختر کې کوو نو د دې لپاره د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا څلور قسمه عیبونه چې پکې نو قرباني پې نه کېږي. یو یې ذکر کړه العوراء البین عورها یا عورها، هغه ړوند څاروی چې د هغې ړوندوالی بالکل ښکاره دی،
دیو جن علی رضی اللہ عنہ فرمائی امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن. دا الله نبی صلی الله علیہ وسلم موږ ته حکم کو چې کله ساروی اخلو موږ نو موږ دی اول دا غي غوګونه او سترګې چې غوګونه برابر دی روغ دی او سترګې روغ دي ډون ساروی باندې الله نبی صلی الله علیہ وسلم فرمائی قربانی په مکوه. دغه رنګ فرمائی والمریضه البین مرضها. هغه بیمار ساروی چې دا غي بیماری ښکارا بیماری پکې ده ته چې تا ګوري بیمار ده خوراکم سم نه کوي یا دی وخت دا بازي بیماری نه پکې لګېدلی نو بیمار ساروی ما اخلا چې بالکل دا سمړاوي کېږي. دیو جن سنت طریقه ده چې کله سړی ساروی اخلي په کار ده چې وګرځي چانه چې خپل ته داسې لګو ګرځاو دی خپل ته وګورم ګډ نه بل څه مسله پکې نه بیمار نه هغه عیبونه مکمل ځان مطمئن کې چې عیبونه پکې نه چرته. نو یو هغه ساروی چې کی بیماری نه داسې بیماری چې هغه وخه خرابوي او د ساروی صحت خرابوي داسې بیمار ساروی نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ځان وسات. درې ذکر کړل د الله نبی والعرجاء البين ضلعها. هغه ساروی چې هغه داغي هغه ګډواله بالکل ښکارا دی ګډ دی او ګډواله ښکارا دی خپې ماته ده یو خپه یا دوه دی چې یو خپې ماته نو مې اخلا په دې باندې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای قربانی پینې کېږي د دې نه ځان وساتئ. او بل یو فرمایل والکثیره التي لا تنقي. او بل هغه انتهایی زوړ ساروی کثیر دو معنی علما کوي. الکثیر یو ویل کېږي معنی د منکسره الرجل چې خپې ماته ده خپې ماته شوې ده خو خپه ماتېدل معنا خو په العرجا کې تېره شول. دیو جن علماء وینا دي کې بل معنا پراته ده دي کې معنا اصل کې د کمزوروالي پراته ده ځکه چې رسول د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته التي لا تنقي هغه چې نلی ختم شوی دي په اډوکو کې بالکل وازده ختم شوی ده کمزورې ساروی ده نو دینه مراد ضعیف ساروی ده. التي لا تنقي معلوم ده لا نقي لها چې بالکل د دې غوړواله په اډوکو کې ختم دی نلو کې غوړواله ختم دی کمزور دی ضعیف ساروی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دی باندې قربانی مکو ځکه د الله رب العالمین په نوم باندې خسته او عمده مال لګوا. قران کې دا مسله ذکر ده چې د الله رب العالمین په نوم باندې هغه مال ولګو چې هغه خسته عمده یو تاتم خوند درکې مزه دل درکې هغه مال ملګو چې دومره ردی دی که څوک یې تاله درکې نو نه اخلي اسې د زړه د پاسه اخلي. نو د الله رب العالمین په نوم باندې عمده مال لګول پکار دي. هغه واقع چې کوم د قابیل او د حابیل راځي د آدم علیه السلام د دوه زامن هغه کوم دا وکړه قابیل او حابیل. قابیل چې هغه ناقابل شو بخیلو الله ولا خواص ور کړو زمیداري وا خسخا غنم او بیکار غنم راواقست په میدان کې خود الله ته قبول نکړ. هغه زمانه کې د قبولیت نه خبدا و چې اسمان نبور راتلو هغه صدقه به وسېزله صدقې استعمالول زمونږ نمخ کې امتونو باندې ناروا و غنیمتونو استعمالول حرام و ویله دا خو زمونږ امت ته چې الله رب باندې فضل کړی ته صدقه او کې تیم خوري او خلک یې خوري دا الله مونږ له حلال کړ زمونږ دی امت ته الله ډیر فضیلتونه ورکړي. نو هغه صدقه ونسوي زله شول د اسمان نور رانه او دوی په مقابل کې حابیل سره سارویو نو وی کته چې کوم مضبوط ګړو او خيسته بالکل هغه د الله په نوم باندې ذبح کا خپ خيسته جذبه باندې په تقوا باندې په اخلاص باندې الله رب العالمین ته قبول ک. قابیل په حسد کې راغی وزدي وجنه حسد یو سو وجنه بعض انسان الله رب العالمین ته ډیر محبوب وګرځي الله ولې قبولیت ورکي بل ورته په ځل کې غوسه راځي لکه هتم ځان د سینې ککل ته خپل د تقوا اختیار ککل هغه سره ولې حسد نو په حسد کې راغی هغه ورته ګور ما سره حسد مکو انما يتقبل الله من المتقين الله قبول والد المتقين کوي الله ارعمل او صدقه المتقين قبل ځکه تقوا پیدا کړ هغه د تقوا په ځای نورم په جرم کې مبتلا شه سپکه دغه مرض او سره ولګي د خپل روري مړ کړلو هغه واقع کې عبرت وېدا ده چې انما يتقبل الله من المتقين دا قول چې الله را نقل کړي په دغه قصه کې د حابیل معنا دا ده چې موږ هر عمل کو کاغه قرباني ده او قبل عمل له نو په دې کې تقوا دا ضروري ده چې موږ په ځل کې اخلاصي او د الله رب العالمین د رضا لپاره موږ عملو. اخیری خبره هغه دا ده چې د غټ اختر په ورځ باندې با غټ اختر وړو کې اختر دوانو کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه با دا و منځ به مخ کې کو
خطبه به وروسته ورکوله. د مونځ نه مخکې د اختر پر ورځ دا تقریرونه او خطبې نشته، دا نه دي ثابت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه چې عیدګاه ته راغو، اول هغه کار چې د الله نبی به شروع کوله به مونځ. اول به موږ ته 2 رکعاته د اختر مونځ راکړو. په اول رکعت کې به د قرائت نه مخکې 7 تکبیرات وکړه، په دویم رکعت کې به د قرائت نه مخکې 15 تکبیرات وکړه، تکبیرات زوائد چې ورته وایي، او بیا به د الله نبی صلی الله علیه وسلم ودرېد موږ ته خطبه به راکړه. خو د وړوکي اختر خطبه او مونځ به د الله نبی صلی الله علیه وسلم لږ لیټ کوو، ځکه په هغه ډېر مصروفیات نه، لږ ټیم به لیټ او خطبه به اوږده وه د وړوکي اختر. او د غټ اختر په ورځ طریقه دا وي چې مونځ وختي پکار دی او بل خطبه مختصر پکار دی. هغه علما په حکمت نه پوهېږي چې پاسېږي او لګي ګنټه تقریر کوي. ما په خپله کله کله ګورم په دې اوس په دې موبایلو کې راځي، په دې فیسبوک باندې بعضې علما زه وګورم 40 منټ 45 منټ 50 منټ 1 ګنټه خطبه د الله بنده. دا څه کې ته حدیث په حکمت هم لږ ځان پوه کول پکار دی. دین زیات نه زیات 15 منټ چې ډېر زیات شي 18-20 منټ. او زما خپل الحمدلله دا طریقه ده، ځکه د خلکو مصروفیات دي. بیا پکې بعضې ملګري داسې چې برخې په څاروي کې هغه برخې تقسیمول او څاروي ټک ټک کول او سنبالول او بیا خپل کورونو ته وړل، ټیم پکې ډېر لګېږي. په دې بنا باندې الحمدلله زموږ طریقه دا، زه کوشش دا کوم چې په 12 منټه کې یا زیات نه 15 منټ کې خبر راټوله شي او ختمه شي. کوم چې ضروري خبرې هغه بیان شي خلکو ته. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه موږ ته کوله، صحابه وي. ابو برده ابن نیار رضی الله عنه په حدیث کې راځي، وایي نبی علیه الصلاة والسلام را روانو چې عیدګاه له راتلو ویې کته چا یو څاروی ذبح کړی دی، قرباني د اختر د مانځه مخکې کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد او تقریر کې په دغه خطبه کې دا مسله بیان کړه، چا چې د اختر د مانځه مخکې قرباني کړی ده فلیذبح شاة مکانها، د دې په ځای د یو بله چیلۍ وذبح کړي، د دې په ځای د بله ذبح کړي. دا نه کېږي. نو په خپل ټیم باندې عبادت خوند کوي. اول منځو کا ښه په آرام، ځکه قرآن کې الله څه ویلي فصل لربک وانحر، دې کې ترتیب دی که نه، فصل منځک لربک د خپل رب دپارې نه، د غټ اختر منځ اول وکړه، وانحر بیا اوښانه لاله بیا اوښانه لاله. څوک چې د اوښ ذبحه کوي د اوښ رسملول نشته. قرآن سورت حج نه معلومیږي او په حدیث کې هم دا راغلي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حج کې 100 اوښانه لال کړي. تاسو ته ما د حج واقع بیان کړی ده. په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه کول، د اوښ دا یو مخکنۍ خپنه ده دا به وتړئ او په ولاړه به د هغې نحر کې، نحر دې ته وایي چې په هغه مرۍ کول هغه چاړه وردننه ور وټومبي، بس هغې نه به وینه را جاري شي لکه د نلکې په شکل کې چې اوبه ترې را پرېوځي څنګه نلکې نه، بس چې هغه وینه څه حده پورې را په خپله را پرېوځي، وروسته به را غورځېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو کس وکتو، اوښ یې را سملولی تړلی و، د خپو نه را سملولی و، په ملاس ته یې لاله، هغه ورته دا د نبي علیه السلام طریقه نه ده، دا خو تر شریعت نه خلاف کار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښ په ولاړه دغه کړی او باقي څاروي سملولي دي، اوښ به په ولاړه باندې نحر کېږي. سورت حج نم دا معلومه ده، قرآن نم او د حدیثو نم دا معلومه ده. بله خبره هغه دا ده چې څاروی دا په ګس اړخ باندې غورځول دا مسنون طریقه ده، په ګس اړخ باندې به راوغورځئ، په ګس اړخ باندې چې راوغورځئ فایده یې دا ده چې کم کس یې ذبحه کوي نو چې دا په ګس اړخ باندې پروتي نو سر یې دې طرف ته راغو، ستا دې ګس طرف ته چې سر راغو، سر دې وله راونیولو نو د دې خپې اب پلو دي، تا طرف ته املا ده نو تا ته ذبحه اسانه ده. او که چېرته په دې ښي اړخ یې راوغورځئ نو بیا به مخې طرف نه راځي حلالی به، یا به په ګس لاس حلالی، په ګس لاس خو حلالم ښه نه ده، او که مخې له وله راځي او په ښي لاس یې لته دله در کوي، نقصان دله در کوي، نو دا مسنون طریقه دی. په ګس اړخ به یې راوغورځئ او شاته به ترې ودرېږي او دا راوبه یې نیسي او ذبح به یې کړي. او د الله نبي صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها ته حکم وکړ خپلې بیبي ته، وایي چاړه تېره که، تېره چاړه راوړه چې څاروي ته تکلیف ونه رسېږي او رګونه یې زر زر کټ شي، زر زر دا کټ شي. نو دا هم یو سنت طریقه ده. او بله زما محترم ورونو هغه اخري خبره هغه دا ده چې دا کم کسان محتاج دي، هر چا ته خپله محله کې غریبانان کونډې رنډې یتیمانان معلوم، کوشش دا وکړه ټول نه اول غوښه هغوی ته ور ورسوه. دغه دروازې ته ګوري څوک به راله غوښه راوړي، نو که د یو کونډې د یو یتیم دعا دې واخیستله الله رب العالمین به درله ډېر لوی اجر درکړي. ځکه دې کې اکثر داسې خلک ما تاسو ته ویلې چې د هغې د غوښې د اخیستو وس نه کېږي،
غوښه نشي اخیستلی، هر سړی خو دا نشي خوړلی. په کار دا ده چې موږ دغه مستحقینو ته دا غوښه او د هغې هغه حصې دا ورسوو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یو کس د دوه برخې په څاروي کې کړي دي او یو برخه بل کس ته یې ورکړله او ځان له بل څاروی ګډه یې واخیستله، بلکل دا کیږي جایز دا خلا خبره، خپله قرباني بل چاله ورکړي دا واخله او دغه رنګه لکه صدقه پې وکړي هغه باندې. دا مطلب دی که څه مطلب دی؟ که دا مطلب دی یو جایز دی، ځان له بېله دغه واخلي او خپلې برخې بل چاله ورکړي. په دې باندې پوه نه شوم په دې یو سوال باندې. څاروي مخ چې کوم دی ذبح په دوران کې قبلې طرف ته ګرځول پکار دي. یو سړی دی او هغه سره خپلې پیسې نه او بل نه قرض راوالي د کاروبار دپاره په ده قرباني شته او که نه، دا به خپل ځان ته ګوري، ځکه حدیث کې راځي من کان له سعه، د چا چې وس کېږي قرباني دې وکړي. اوس که چېرته ده ته پته ده چې ما خلکو نه قرض هم رااخیستی خو کاروبار مې ښه دی، زه پرې دا قرض هم خلاصولی شم، قرباني هم پکې کولی شم، ودې کړي. او که ده ته داسې پته وه چې وایي زه خو ځان له مقروض یم، دا خپل کاروبار مې په قرضو روان کړی دی، اوس که پکې لا قرباني کوم زیات نور هم چې کوم دی پساوېږم او پردي حقونه دي راته متوجه دي، بیا به ده نه کېږي، به زه بیا وس نشته دی، خپل وس ته دې وګوري، د هغې مطابق چې کوم دی دا د عمل وکړي. زمونږ فضیلت الشیخ ابو حسان اسحاق سواتی صاحب هغه دلته د ډېرو ورځو نه پاکستان کې ولته علاج روانو، خو په دې وجه موږ ملګرو ته دا نه ویلې چې هغه چونکې بیا هر ملګری محبت ساتي او د میلاوېدو کوشش کوي، او هغه داسې و چې ډاکټرانو هغه سره د میلاوېدو نه هم منع کړې وه او هغه ته هم تکلیف د دې د وجې نه جوړېده. نو پرون هغه د پېښور چې څومره مدارس دي هغې دوره وه او بیګا ورسره ما خبره وکړه، بیګا یو ځای کې دعوت و، نو نن د جمعې خطبې دپاره زموږ مسجد ته راتللو، بغیر د اعلان نه، ما اعلان نه کوم، ورته اعلان نه کوم، تاسو راشئ لږ بیان به وکړو. هغه بیګا هم کیسه لږ بدپریزي مو شوله. زموږ شیخ عبدالسلام رحمه الله الله دې وبخي، هغه به ویلی وي دا مولا سړی پال پریز نشي کولی، وایي چې دعوتونه یې بس دعوت ویني بیا خامخا داسې شی نه وخوري چې هغه وله ښه نه وي. نن ورته د مرۍ تکلیف سیوا شه، د هغې د وجې نه هغه عذر وکړل او ویل چې ملګرو ته زما طرف نه عذر پیش کړي چې په دې بنا باندې زه راتللی نه شم او نن د هغوی سعودي ته واپس یم ده. دا عذر تاسو بعضې ملګري به خبر هم وایي، بعضې ملګرو ما نه تپوس وکړل، نو تاسو به دې خیر دی خفه کېږئ، انشاءالله بله موقع کې به الله راولي او الله رب العالمین دې دا ټول علما موږ ته ژوندي ساتي او الله رب العالمین دې په عمرونو کې برکت واچي او الله رب العالمین دې دا نن حج شروع شو، رب العالمین دې د ټولو حاجیانو دا حجونه قبول کړي، الله رب العالمین دې ورله دا حج مبرور وګرځوي او الله تبارک وتعالی دې څومره جړاګانې دعاګانې چې هغوی کړي دي یې کوي، الله رب العالمین دې هغه ټولې زموږ د ټول امت مسلمه په حق کې قبولې کړي. رب العالمین دې زموږ دا اختر د خوشحالو اختر وګرځوي، الله رب العالمین دې د ټولو مسلمانانو مظلومو مسلمانانو مدد وکړي. دې وخت کې کشمیر کې بالکل کرفیو لګېدلی ده، مکمل طور باندې اختر را روان دی، خو دا اختر باندې هغوی نه پوهېږي. د هغې وجه دا ده چې هندو ظالم فوج انډین آرمي مکمل طور باندې بازارونه هم بند کړي دي، میلې هم بند دي، څاروي اخیستل هم بند دي او مکمل مسلمانان د کورونو نه نشي راوتلی او دونه بدبخته ظالمان دي چې نن سار ما چې کوم د بي بي سي رپورټ وکاته چې بي بي سي یو د غیر مسلمو یو دغه نشریاتي اداره ده، هغوی په خپله یو صحافي د سرینګر نه ویلي چې مکمل طور باندې د موبایل نیټورک هم بند کړی دی، د ټولې دنیا سره رابطه منقطع ده او مکمل طور باندې هغه هړتال دی او کرفیو لګولی ده. دومره ظلم انتهایی چې اختر را روان دی، هلته مسلمانان
دغه شانته جړاګانې دي او خفګانونه دي. رب العالمین دې دغه مظلومو کشمیریانو مسلمانانو مدد وکړي. الله رب العالمین دې داسې یو ځوان په موږ کې را پیدا کړي څنګه چې محمود غزنوي الله را پیدا کړی او د هندوانو کپرې ماتې کړلې، حتی چې آخره کې د سومنات بت ته ځان ورسولو او هغه بوتې ولا پاش پاش کړلو. رب العالمین دې داسې زمري په دې امت مسلمه کې را پیدا کړي او ان شاء الله هغه ورځ لرې نه ده چې دا انډیا به الله رب العالمین ټوټې ټوټې کوي. اوس لګیا دی هغوی د مسلمانانو پای کې دا دهشتګرد تنظیمونه دي. دا مودي چې کوم د دوی وزیر اعظم دی دا غټ دهشتګرد دی، د ده ډېر ګنده ریکارډ دی او مسلمانانو جوماتونو مخې ته ورځي لګیا دی او هغوی دې ته مجبوروي چې تاسو به زموږ د هندومت نارې وهئ. د مسلمانانو د مساجدو بې حرمتي کوي لګیا دی. مسلمانان مجبوروي دی ته چې هغوی د الله رب العالمین په دین کلاو عمل نشي کولی. رب العالمین دې د دې ټولو مظلوم مسلمانانو مدد وکړي. هر ځای کې چې مسلمانانو باندې په هر شکل کې د هر چا طرف نه کوم ظلم دی، رب العالمین دې ظالمانو ته هغه سزا ورکړي چې هغوی مستحق دي. رب العالمین دې د ټولو مظلومانو مدد وکړي. دا کوم ملګري چې ولاړ دي دا پوړۍ باندې وخېږي بره ځای شته دی صفونه برابر کړي.